د ورو سوال کړی دی چې قصر مونږ په سفر کې کول آیا د دې وجه دا ده چې په سفر کې مشقتي او کنه؟ الجواب قصر مونږ په سفر کې کول وجه سفر دی نه مشقت ورسېدی وی کنه ولې ته قصر مونږ کې سفر دلته کې مشقت تلاسه سفر دلاسه الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة کله چې تاسو روان شئ په سفر باندې مونږ قصر کول شي ګوره سفر ویلې مشقت نه دی ویل حدیث کې درځي لکه په سنن نسائی کې د روایت ته صلاة السفر ركعتان صلاة السفر مونږ د سفر د نیو چې مشقت شتي او کنيشتي ته شنو حدیث کې درځي د امام نسائی راوړي إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة الله د مسافرنا نموز ما بکړي د مسافرنا او بل وناشنا خبره توکم کدا موز قصر کې د مشقت تلاسه د ستړیوالي دلاسه نو اوس یو سړی دی په خپل کور کې دی او سم ستړی دی او بیمار دی موز قصر کولی شي نش نه کدا مونږ قصر د مشقت تلاسه نو بیا شریعت دته ویلو چې ته خپل کور کې قصر وکړه چې ته په مشقت کې خو نه دا مسله تعلق ساتي د سره د سفر سره نه د مشقت سره وسړی د بغاړي کې سفر کې خې سیان وته لګیدلی خپ آرام سفر کوي دیم د سفر د رخصتونو نه فائدہ غستې شي والله اعلم